بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به مایکروسافت پاورپوینټ شروع کړو. نو پاورپوینټ یو سافټویر دی چې د پریزنټیشنونو جوړولو او د ښودلو لپاره کارول کیږي. دا کارکوونکو یا یوزرانو ته اجازه ورکوي چې د متن، عکسونو، ویډیوګانو او نور میډیا سره سټایلونه ډیزاین کړي ترڅو معلومات په زړه پورې ډول وړاندې کړي. دا و د پاورپوینټ سمپل تعریف. یو څو لارونه موږ کولی سو مایکروسافت پاورپوینټ خلاص کړو. اوله لاره دا ده چې موږ کولی سو دلته په سرچ کې موږ دلته ورته لیکو پاورپوینټ. دلته چې ورته لیکو ګوره موږ ته پاورپوینټ راځي. انټر چې وښو یا دلته اوپن چې وښو نو موږ ته به مایکروسافت پاورپوینټ خلاص کړي. دا یوه لاره سوه. او بل لاره دا چې موږ کولی سو د رن لارې نه خلاصې کړو. د رن شارټکټ ستا وینډو پلس آر ده. دلته به تاسې پاورپوینټ نه لیکئ، تاسې به پاور پی ان ټي به لیکئ. انټر یا اوکې چې وښئ نو وګوره موږ ته پاورپوینټ خلاص کړ. دا سوه دومه لاره. او بله لاره درېمه او څلورمه لاره دا ده چې موږ راسو چیرې دلته په سرچ کې ولیکو. دلته سرچ کې تاسې پاورپوینټ ولیکئ. تاسو چیرې راسئ یا رایټ کلیک پې وکئ. دا unpin from start. که ته غواړې دلته سټارټ منو ته شارټکټ راولي یا دلته ګوره موږ نسته غواړې له ده جې نه یې خلاصه کړې، دا درېیمه لاره ده. نو ته به راځې دلته به سرچ لیکې، دلته به راسې یا رایټ کلیک پې کوې، دلته به پین ټو سټارټ. اوس چې موږ سټارټ ته راسو وګوره پاورپوینټ راغی. چې پې کلیک پې وکړو نو موږ ته مایکروسافت پاورپوینټ خلاصوي. دا سوه درېیمه لاره. او بل لاره دا ده که چیرې کولی سئ تاسې لکه مثال غواړئ د ټاسک بار لارې نه هم کولی سئ خلاصې کړئ. نو تاسو به بیا دلته پاورپوینټ لیکئ، راس یا رایټ کلیک پین ټو ټاسک بار باندې به کلیک کوئ. ګوره دلته د ټاسک بار ته شارټکټ راغی. کلیک یې وکړو نو موږ ته ګوره مایکروسافت پاورپوینټ خلاص کړ. دا وه درېیمه او څلورمه لاره. دا وایي د مایکروسافت څلور لارې چې څنګه موږ کولی سو مایکروسافت پاورپوینټ خلاص کړو. کله چې تاسې مایکروسافت پاورپوینټ چې اوپن کړئ نو تاسو ته به دغسې صفحه راخلاصه سي. نو دې ته چې ده دې ته سلاید وایي. دلته بیا تاسې هر سلاید کې چې کلیک کړي تاسو دلته ښایي. دې سلاید شارټکټ ته کنټرول پلس ام ده. کنټرول ام لار نه هم وکولی سو یو نوی سلاید راولو. دې ته چې ده کویک اکسس بار وایي، مینو بار وایي، دې ته سکرول بار وایي، دې ته سټیټس بار وایي او دې ته ټایټل بار. نو دلته کویک اکسس بار که تاسې غواړئ هغو شیانو ته زر لاسرسی ولرئ نو بیا لکه مثالا تاسې غواړئ د سیو شارټکټ دلته راولئ، تاسې غواړئ سیو ته زر لاسرسی ولرئ. سیو باندې کلیک کوئ. ګوره شارټکټ یې راغی. کلیک پې وکړو نو موږ د سیو جې ته یې راوستلو. دا خپله کویک اکسس ده لکه مثالا زر یو شي ته لاسرسی. نو داسې د پاورپوینټ صفحه ده. تاسې هر کله چې پاورپوینټ صفحه خلاصه کړئ تاسو ته به د صفحه راځي. نو راځئ شروع کړو له فایل منو نه. په فایل کې اول موږ سره ده انفو. انفو چې ده د دغې فایل په باره کې اوس له موږ سره چې ده دې ته د خپله د پاورپوینټ فایل ته هغه وایي پرزنټیشن ورته وایي. نو تاسې راسئ فایل ته. اول له موږ سره دا فایل کې انفو چې ده د تا دغه فایل په باره کې سره معلومات دي په دغه جې کې. پراپرټیز اول تر اوسه نه ده سیف سوی. څو سلایډه لرو؟ یوه سلایډه لرو. که چېرې موږ باک لاړ سو کنټرول ام 3 سلایډه اوس لرو. راسو ګوره څو سلایډ سوې؟ 3 سوې.
تر موږ اوس سلاید نه دی هایډ کړی ټاکس ټایټل یې نسته کولی سئ بیا له دې نه تاسې ټایټل ور اد هم کړئ. او لکه مثال کوم ورځ تغیرات پکې راغلي دغه کوم ورځ ایډیټ سوی ده نوی لکه ګوره کریټډ په دغه ورځ جوړ سوی ده لاست موډیفاید لاست پرنټډ کوم وخت پرنټ سوی ده او ریلیټډ پیپل دغه چا یوزر یې څوک ده له دې لارې نه هم کولی سئ تاسې یو یوزر اډ هم کړئ لکه مثالا دلته کې زه اوس خپل نوم لیکمه انټر چې وکړمه بیا ګوره دلته دا درته راښیي لکه مثالا له دې لارې نه کولی سئ تاسې یو یوزر ور اډ کړئ ګوره دا ور اډ شو د ما په نوم او دلته موږ سره دا پروټیکټ پرزنټیشن دا خو په اخر کې راځي دغه په اخر کې وایي له دې لارې نه موږ کولی شو دغه خپله شیټ دا پروټیکټ یې کړو یا له خلکو نه یې وساتو چې تغیرات پکې رانیولي یا چې به ډیلیټ نه کړي نو موږ په اخر کې راځي دغه به په اخر کې ووایو نیو د نیو له لارې نه موږ کولی شو یو نوی پرزنټیشن یو نوی ټمپلیټ یوز کړو په دغه جې کې دا تیار جوړ سوی دی ته ته نه کلیک پې وکړه کریټ تا ته را ډاونلوډوي او تا ته خلاصوي دلته کریټ چې پې کلیک وکړه خلاص تیار څومره ښه ډیزاین ده تاسو ته ضرورت نشته دا ور اډ کړئ سټایل کې راولئ تاسو ته متن پکې ولیکئ خلاص نو د کنټرول ان لارې نه موږ کولی شو دې دغه د فایل کې نیو لارې نه موږ کولی شو یو نوی ټمپلیټ راواخلو د چې تیار جوړ سوي دي دلته کټګوریانې دي د بزنس ډایګرامس بیا تاسې کولی شئ لکه مثالا دلته په سرچ کې تا ته و هم لیکئ لکه مثالا زه ورته لیکمه د اکسل یو چارت دی یا لکه مثالا زه ورته لیکمه د مکتب د ماته یو دانه تیار ټمپلیټ جوړ راکړي نو تاسې انټر وکړئ ګوره د مکتب ټمپلیټونه موږ ته راغلی او د اوپن لار نه موږ کولی شو که چیرې وختو کې موږ تیار یو پرزنټیشن ثبت کړی ده موږ غواړو هغه راخلاص کړو نو موږ د اوپن لار نه کولی شو دلته بیا تاسې ښیي چې کوم تاسې کولی شئ د لار هم یا اوپن کړئ بیا د براوز لار نه کولی شئ لکه خپل کمپیوټر نه یو فایل راواخلئ لکه مثالا دا یو اوپن چې وکړئ نو تاسو ته به یې خلاص کړي دا ول موږ سره اوپن او بل موږ سره دا سیو دغه کوم هغه موږ سره دا پرزنټیشن دغه کوم معلومات چې موږ جوړ کړي دي که موږ غواړو دغه سیو کړو نو موږ بیا د سیواس لار نه کولی شو لکه سیو لکه مثلا تاسو غواړئ په خپل کمپیوټر کې صاف کړئ یو بل وخت لاسته راسۍ ورته لرئ نو بیا د سیو لار نه کولی شئ او بل موږ سره دا سیواس که چیرې غواړئ تاسې دا په مختلف نوم په مختلف ځای کې ثبت کړئ لکه مثالا تاسې دغه فایل یو جي کې ثبت کړ د هغه غواړئ صحیح جي کې هم نه ده ثبت کړی یعنې غلط جي کې درنه ثبت سو تاسې غواړئ په مختلف نوم یا په مختلف ځای کې ثبت کړئ تاسې بیا د صرف اصل لارې نه کولی شئ او پرنټ له دې لارې نه موږ کولی شو لکه مثالا دغه موږ سره چې کوم پرزنټ هغه دي سلایډونه دي کولی شو دغه پرنټ کړو یا چاپ یې کړو اول کاپیز له دغه لکه دې نه تا ته اوس څو کاپیانې وباسي ته لکه مثالا ما ته د لاس کاپیانې پرنټر کوم پرنټر سره دا وصل ده کولی شي دغه یوز کړه لکه مثالا دغه کوم پرنټر نه دغه ورقې راوځي او له دې لارې نه کولی شئ سیټینګز لکه مثالا تاسو ته دغه کوم ځای اوس پرنټ کړي print all slides ټول سلاید دې ماته دې پرنټ کړي پرنټ سلیکشن هر ځای چې تاسو سلیکټ کړی وي هغه د تاسو پرنټ کړي او کسټم رینج دلته راځي کسټم رینج دلته بیا کولی شئ لکه مثالا ته ورته وایي ماته د له شلمې نه تر تا سره شل هغه دي هغه د سلاید دي تا غواړئ له 15 نه دي تر شلم پورې نو دلته به ورته لیکئ 15 نه تر شلم پورې نو تا ته به له 1 نه تر 14 پورې نه پرنټوي نو 15 نه به شروع کوئ تر شلمې پورې او بل موږ سره دا فل پیج لا لکه مثالا تاسو ته دا په یوه ورقه کې چې دا څو سلایډه تا ته پرنټ کړي لکه مثالا یوه وي غواړئ تاسو ته دوه هم پرنټ کولی شي شپږ وي هر څومره چې تاسې کولی شئ له دې نه ور اډ کړئ لکه مثالا تاسې سره یو څو سلایډ دي تاسې غواړئ په ټولې تا ته په یوه ورقه کې پرنټ کړي ګوره موږ ته شپږ سلایډ انتخاب کړي موږ ته ګوره په ورقه کې شپږ سلایډه پرنټوي او بل کلیکټډ ان کلیکټډ غواړئ دغه چاپ نه ورق نسته چاپ نسته ماشین نه د ورق راوځي ته غواړئ دغه منظمې وي که بې منظمې او پر
لکه مثلا پورتریت اورینټیشن، لکه مثلا دغه د تا ورقه سي برنټیږي دغه عمودي وي که افقي وي. او بل موږ سره دا کلر، دا کلر چې دغه سلاید خو موږ اوس باک لاړ سو. وګوره دا کلر دغه رنګ لري، که ته غواړې همداسې رنګی تا ته پرنټ کړي نو ته به راځې دلته پرنټ کې به دا کلر ورته انتخابوي. بیا کولی سې لکه مثلا تا ته د ګرې سکیل لکه تور سپین دي هم درته پرنټ کړي. او بل موږ سره دا شیر، د دې لارې نه موږ کولی شو دغه خپله پرزنټیشن چې موږ جوړ کړی ده غواړو له خلکو سره شریکه کړو، بیا د شیر لارې نه کولی شو. بیا له دې لارې نه کولی شئ لکه مثلا د ایمیل لارې نه چاته ورلېږئ، پبلش سلایډز کې، پرزنټ آنلاین کې لکه انټرنیټ ګوګل هغه کې شیر کې، ډرایو کې، لکه بیا له دې لارې نه هم کولی شئ له خلکو سره شریکه کړئ د ایمیل لارې نه، د پرزنټ آنلاین او د پبلش سلاید. او بل ایکسپورټ، که موږ غواړو دغه پرزنټیشن چې له موږ سره د غواړو پی ډي اف ته واړوو، ویډیو ته واړوو، بیا کولی شئ له دې لارې نه ټایپ یې چینج کړئ. لکه مثلا تاسې پرزنټیشن غواړئ پی ډي اف ته واړئ، بیا له دې لارې نه کولی شئ دلته کریټ پی ډي اف باندې به کلیک کوئ. او کلوز له دې لارې نه هم کولی شئ تاسو د مایکروسافټ پاور پوینټ صفحه کلوز کړئ، او د دغه ایکس نه لارې نه هم کولی شئ. او بل اکاونټ که غواړئ تاسې په مایکروسافټ افیس کې غواړئ ساین ان شئ یا دلته ساین ان شوي یئ، لکه بیا دلته کولی شئ له دې لارې نه ساین ان تاسې هم شوي دغه اکاونټ غواړئ مایکروسافټ افیس کې ته اکاونټ ولرئ، بیا د اکاونټ لارې نه کولی شئ. بیا ګوره لکه کولی شئ فوټو ور اډ کولی شئ، سویچ اکاونټ لکه مثلا تا سره 2 اکاونټه دي غواړئ هغه چینج کولی هم شئ. او آپشن چې دا دلته موږ سره دغه د مایکروسافټ پاور پوینټ دا دلته له موږ سره د دې مایکروسافټ پاور پوینټ سیټینګونه دي، لکه بیا دلته د سیو لانګویج د هر شي په باره کې دي، بیا کولی شئ تاسې هغه اپډیټ کړئ. دا و له موږ سره د فایل مینو. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او پیدا واخلي.